علماء کرام یو واقعه ذکر کوي چې په بني اسرائیلو کې یو زنانه و ډېره بدکاره وه. و دې زنانې ته الله پاک ډېر حسن ورکړی و، الله پاک ډېر جمال ورکړی و، و دې زنانې ته الله پاک ډېر مال او دولت ورکړی و. او دا زنانه ډېره بدکاره زنانه و، ډېره فاحشه زنانه وله. دې به له خلکو سره زناوې کوي، له خلکو سره به بدکاري کولې، خپل شانداره محل یې جوړ کړی و او په دې محل کې بیا چوکیداران درولي ولو. خو لیکن کم کس چې به له دې سره بدکاري کول، له دې سره بې ګناه کول، د دې پیس 1000 درهم او 1000 دیناره ولو، پیس یې هم دونه لوړ و. نو کوم چې به د علاقې خانانو، ملکانو، نوابانو دې خلکو به له دې سره زنا کولی سوی، هر چا نه سوی کولی، ځکه د دې زنانې پیس ډېر لوړ و، ډېر زیات ولو. خو کله د دې زنانې یو امسایه ولو، علما کرام دا خبره ذکر کوي چې هغه د دې وخت راهب ولو. دا کله یو وخت بام ته ختلی، د خپل بام ته، چې ګوري دا زنانه د خپل کور په صحن کې ګرځي. دې زنانه ته الله پاک دونه حسن و جمال ورکړی ولو. نو کله چې د دې راهب د دې ځوان سترګې پر ولګېدې پر دا زنانه باندې، د هغې زنانې هغه حسن و جمال ټول راله د انسان و زړه ته ولوېدی، د راهب و زړه ته ولوېدی. راهب ډېر و الله پاک څه دعاوې وغوښتې، عبادتونه یې وکړو، نفلونه یې وکړو، تلاوتونه یې وکړو چې د دې محبت زما له زړه څخه ووځي. خو لیکن محبت یې له زړه څخه نه ووتی. اخر دا سړی تر دې حاله پورې مجبوره سو، دونه په عذاب سلو، دونه مجبوره سو چې 1000 درهم 1000 دیناره یې پیدا کړلو. ډېر مسکین هم ولو. رالو چوکیدار ته جمع کړلو، ورلی له زنانې سره پر کټ باندې کښېنستی. دا د دې حسن و جمال و دې ته مجبوره کوي دا سړی چې کښېنستی، په ورلی له بدکارې زنانې سره پر کټ باندې ناسته، د زنا په اراده باندې ور روان ده، د بدکارۍ په اراده باندې ور روان ده. له زنانې سره چې کله پر کټ باندې کښېنستی، قرار خپل عبادتونه ور په یاد سو، آخرت ور په یاد سو، او د الله پاک خوف او بیره او خشیت پر دا انسان باندې غالب سو. بغارې یې کړلې، چیغې یې کړې، راولاړ سو. زنانې ورته وویل ول څه کوې؟ ده ورته وویل ول ما ته د الله پاک خشیت پر ما باندې ډېر سخت باندې غالب سولو، ما ته آخرت را په یاد سو، زه له الله پاک څخه ډېر سخت وبېرېدم، وډار سولم، زه ولاړم. بدکارې زنانې ورته وویل ول ته خو راغلی د دې کار لپاره وې، ما ته د پیسې جمع کړي دي، خپل مقصد خپل کار حاصل که بیا ولاړس. ده ویل یا پیسې ټول شیان یې پرېښو. راووتی، یو جونګړه یې جوړه که، بس په دا جونګړه کې کښېنستی و. الله پاک ته ډېرې بغارې، ډېرې خواستۍ، ډېرې زارۍ وکړې چې اله العالمین زما توبه قبوله کړه، له ما څه داسې بدکاري وسوله. نو کله چې دی راووتی له دا کوره، دا زنانې دا سوچ و فکر وکړي چې دا یو نوځوان ده، د ده په زړه کې د الله پاک دونه خوف او دونه بیره پرته ده. ما ته الله پاک ډېر حسن را کړی ده، ما ته الله پاک ډېر جمال را کړی ده، ما ته الله پاک ډېر دولت او مال را کړی ده، ما ته الله پاک یو ډېر شانداره محل را کړی ده، زه ولې له الله پاک څخه نه بیریږم؟ بس دې زنانې حالات بدل سو، نوې جامې یې واغوستلې، راووتل چې زه به هم توبه کوم و الله پاک ته به توبه کاږم چې له دې بدکاریو زه هم خلاصه سم. چې راووته، د حضرت موسی علیه السلام پوښتنه یې وکړل. حضرت موسی علیه السلام چې راله، حضرت موسی علیه السلام و خلکو ته واز او نصیحت کوي. یو سړی ورته رالی چې د بني اسرائیلو هغه پلانۍ مشهوره بدکاره زنانه راغلې ده، تا غواړي. حضرت موسی علیه السلام ورته وویل، هغه هم پېژندل چې دا بدکاره زنانه ده، ورته ویې ویل چې ولاړه څه نشته. حضرت موسی علیه السلام د دې بیا په دماغ کې د موسی علیه السلام دا خبره راله چې خلک به وایي چې د بني اسرائیلو بدکاره زنانه راغلې ده، له حضرت موسی علیه السلام سره کار ده، نو څه کار به
قرار یې جواب کړل. چې کله دا ولاړه دې ډېرې بغارې وولې، ډېرې چیغې وولې، خپل کور ته ولاړه وه. الله پاک دې توبه وکښله چې اله العالمین زما توبه ده، زه به بل وخت دا بدکاري نه کوم. حضرت موسی علیه السلام ته الله پاک وحی وکړلې، و حضرت موسی علیه السلام ته وویل چې پرونۍ زنانه د بني اسرائیلو بدکاره زنانه چې تا ته راغلې وه، د هغې توبه ما قبله کړې ده. ای موسی علیه السلام د خلکو توبه ته قبلوي؟ موسی علیه السلام ورته ویل نه، الله پاک تی قبلوي. موسی علیه السلام ته الله پاک وویل ته انسانانو ته رزق ورکوي کې ځم. الله پاک موسی علیه السلام ورته وویل ول اله العالمین تی ورکوي. ول ورسه د بني اسرائیلو پلانکۍ زنانې ته ووایه چې الله پاک ستا توبه قبله کړې ده. حضرت موسی علیه السلام مبارک رالی د دې زنانې و کور ته، دروازه یې ور وټکول، زنانه نه ورته راتله. ول چې دی نه یو څوک یې هغه د زنا او بدکاري لپاره راغلی، بیا یې دروازه وټکو، بیا یې وټکو، اخر دا زنانه مجبوره سوه ورته راووته. حضرت موسی علیه السلام چې راووته، حضرت موسی علیه السلام ولاړ ده. زنانې ورته وویل ول زه خو نه وم خبره چې حضرت موسی علیه السلام ده. حضرت موسی علیه السلام مبارک ورته وویلم ول د الله پاک له طرفه ماته وحی وسولې چې د بني اسرائیلو د فلانکۍ زنانې بدکارې زنانې الله پاک وایي ما د دې توبه قبله کړې. نو دا زنانه ډېره خوشحاله سوله چې الله پاک زما توبه قبوله کړله. حضرت موسی علیه السلام مبارک چې ولاړی، دا زنانې له ځان سره سوچ و فکر وکړي چې الله پاک زما توبه قبوله کړه، اوس ما لپاره بیا په کار دا ده چې زه یو پاک دامن خاوند پیدا کړم، له هغه سره نکاح وکړم. دا زنانه په سوچ و فکر کې هغه ځوان رالی، کوم ځوان چې دې ته راغلی و له دې بیرته تللی ولو. دا ځوان یې په فکر کې رالی چې ځې به دا ځوان به پیدا کوي، له دې سره به نکاح کوي. ځکه د ده په وجه الله پاک ما ته د توبې توفیق راکوي. دا زنانې د هغه ځوان تلاش شروع کوي، پوښتنه یې وکړه، هغه ځوان یې پیدا کوي، هغه یې جونګړه جوړه کړې وه، خپل عبادتونه یې کول. کله چې دا زنانه ورته راله، هغسې ولیدو ول له خولې څخه یو ډېره غټه چیغه پورته سول. هغه دا ویل چې ما دا زنانه یو وارې لیدلې ده، زما په عبادت کې له ما چې دونه تغیر رالی، او دا زنانه اوس بیا راغلې ده چې زه ووینم دی نه یې چې الله پاک له ما سره د ایمان و اسلام له راسه واخلي. نو له ده له ډېرې ویرې څخه یې ده تر خوله له خولې څخه یو غټه ناره پورته سوه. بیا چې خلک ورته رالو، دی یې راپورته کړی، دی وفات سوی ولو. علماء کرام دا خبره لیکي، وایي کوم انسان چې هر څونه ګناهونه کړي وي، هر څونه بدکاري یې کړی وي، الله پاک ته رجوع وکړي، الله پاک یې توبه قبلوي. الله پاک قرآن کریم کې وایي وتوبوا الی الله توبة نصوحا، و الله پاک ته توبه نصوحه وکاږئ. خو د توبې نصوحې لپاره خپل شرطونه شته. علامه علوسي رحمه الله په خپل تفسیر کې دا خبره ذکر کړې ده، وایي کوم سړی چې له ګناه څخه توبه کاږي د هغه لپاره شرطونه دي. اول شرط دا ده، له دا ګناه څخه به قطع کېږي، دا ګناه به پرېږدي، دا به ختموي. دوهم دا ده پر دا ګناه باندې به پښیماني کوي. دریم دا ده چې په آینده کې به د ګناه سوچ و فکر نه کوي. نو انسان چې هر څونه ګناهونه کړي وي، هر څونه بدکاري یې کړي وي، د الله پاک حضور ته راسي، توبه وکړي، الله پاک یې توبه قبلوي.